د ملي لوبډلې اعلان شوي نوملړ کې تغیرات راځي. مهرباني وکړئ له هر څه مخکې زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. لوګر کې مثبت له 704 د ورکړل شویو راپورونو په اساس چې حضرت العزازي وروسته ځینې نور لوبغاړي هم ښایي ملي لوبډلې ته ور اضافه شي تر څو د پاکستان پر وړاندې لوبه کې ګډون وکړي. که څه هم تر دې مهال پرته له حضرت العزازي د بل چا نوم نه دی په ډاګه شوی، خو داسې ویل کېږي چې ممکن یوه یا دوه نور پخواني او په اصطلاح تجربه لرونکي لوبغاړي د ملي لوبډلې اعلان شوي نوملړ ته ور اضافه شي. د پاکستان پر وړاندې لوبه تر څو ورځې وړاندې لوبډلې اعلان شوی چې پرته له محمد نبي بل هیڅ پخواني لوبغاړي پکې شتون نه درلوده، خو اوس ویل کېږي چې لوبډلې کې تغیرات راتلونکي دی. د لوبډلې په سر د جنجالونو او بحثونو په پایله کې څو ورځې وړاندې د کرکټ غړاوي دپارتمنټ مشر اسدالله خان هم له دندې ګوښه شو. په هغه تور دی چې په لوبډلې کې ډلې جوړول، خو اسدالله خان یا د تورونه ردوي او وایي چې د لوبډلې په ټاکلو کې پوښتل شوې نه ده. د پاکستان پر وړاندې لوبه ته په افغان ملي لوبډلې کې داسې مهال د تغییراتو خبره کېږي چې نږدې راتلونکي کې به لوبغاړي د پاکستان سره لوبه لپاره سریلانکا هېواد ته لاړ شي او هلته به د یادو لوبو لپاره لوبډله د ښه چمتووالي په مخه تمریناتي کمپ ولري. د توجه څخه مننه.